چې بدر صاحب ته په سٹارټ کې په ایمیجټ سٹارټ کې 15 شپږ و ډایرکټرز ملاو شو او دا د هغه خوش قسمتي و او رستو پورا د ریسټ اف ټایم کې دا هغه بد قسمتي و چې هغه سره ښه ډایرکټر که تاسو یې نه پیژنئ زه به در باندې وپېژنم دا د پښتو فلمونو اول هیرو د زرو نه زیات فلمونه کړي نو اوس هم تاسو نه پیژنئ او نه راځئ کورونو کې ناست یو خالي تماشه کوئ نو بیا دا ټایټل ځان نه کوز کوي چې موږ اکټران حسرت په مرګ به مړه شي مه مرئ داسې यार जो पुख्तो के अगर तमें मयाली भाई मैं पछतो में कैसे डायलॉग बोलूँगा पुख्तो के खुद मिनी डायलॉग निश्चित दे और जो होड़े मीनानाक सड़े में जो हो आशिक और मुंग हो ये दिलीप कुमार शागिर्दान मैं तो ये उजलमा मखामुख का देख कैमरे तनुबैर बताऊँ مایک ته فلم سٹار یو داسې فلم سٹار چې هم په پښتو او هم په اردو او نورو ژبو کې ډېر لوی نوم ګټلی دی د ټلویزیون هم ډېر لوی اداکار پاتې شوی دی ډېر داسې کردارونه یې کړي دي چې هغه نه هېرېدونکي دي او زمانه یو فلم نه هېرېږي چې د هغې نوم و تورې سترګې نو عجب ګل صاحب د بدر منیر صاحب سره ډېر لوی عقیدت لري او د هغې ثبوت دا دی چې هر کال پروګرام کېږي نو عجب ګل صاحب به خامخا هغې ته تشریف راوړي نو راځي ستاسو د لاسونو په پړکا کې عجب ګل صاحب په سټیج ناستو درنو ښاغلو او سترو غټو خلکو کېدای شي چې زما نه مخکې بعضې کسان رالي او د هغې زه نامه مس کم او په هغې راله بخښنه کوئ عرض دا دی چې دلته اکبر هوتي صاحب چې کوم خبرې وکړې دا تقریبا د هر سړي یو درد دی یو تکلیف دی د بدر صاحب په باره کې زما وینا یا د بل چا وینا هغه نه غټوي او نه کموي هغه په خپل ځای یو ډېر مضبوط او ډېر بنیادي حیثیت کې خپله په خپل ځان کې یو طاقتور شخصیت و دی او وي به حاجي صاحب هم دا خبره وکړه او دا بلکل زه سیکنډ کوم دا ډېره ښه خبره وه پکار خدا دی چې زمونږ د صوبې څومره اکټران چې دي که ای ته څه تکلیف نه وي څنګه چې ای ظاهره کا بیمار نه وي د عمر مسله نه وي نور فاینانشل پرابلمز ورته نه وي او دا یو ورځ 2 غنټې په کال کې چې کومه ده پکارو چې دی ټول دلته حاضر وی د هغې یو وجه ده د هغې وجه دا ده چې تاسو به یو لفظ نن سبا ډېر داسې اکثر اورئ په دې پروګرامس کې په ویډیوز کې په ریلز کې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې سوشل میډیا باندې ډېر داسې رغړي را رغړي او ډېر بې توقیره شوی دی هغه لفظ کمزوری شوی دی او هغه لفظ دی لیجنډ اکثر به تاسو ګورئ د دې تشریح چا نه ده کړې چې دا لیجنډ صحیح نن زه تاسو ته دا خبره اکبر هوتي صاحب ناست دی او رسېدلی کس چا څوک چیلنج کولی نه شي
اسانو ټکو کې د دې ترجمه دا ده، دې ته وایي لیجنډ. او هغه دا سړی و. یعنی بدر صاحب و. اوس که تاسو ما ته ووایئ چې ته لیجنډ یې، نو دا هسې یو ګپ ټوکه ټاکه ده، داسې خبره نه ده. زما ذهن یې نه مني، ولې چې زه په دې پوه یم که نه چې دا خبره داسې ده نه. نو د سوشل میډیا دوستان ولاړ دي، پروګرامز ریکارډ کوي، لګیا دي. دي ته زما یو خاص دی همبل ریکویسټ چې کائنډلی کیټګرائز کوي. لیجنډ صرف فلم کې نه، لیجنډ کرکټس کې نه. بدر صاحب چې دی د هغه په باره کې خو به زه څه نشم دومره ښې خبرې کولې، ولې چې ډېر نږدې ملګري آصف خان صاحب ناست دي، دام لیجنډز دي. آصف خان صاحب لیونگ لیجنڈ. څنګه چې اکبروتی صاحب ویلي چې په ژوندوم پروګرام کوئ، مړ کېدو ته مه پرېږدئ چې مړ شي، چې بس بیا د هغې نه بعد بیا ناست یو فاتحه کوو او خبرې کوو. ریسپانس راځي. هر سړی به د دې پروګرام د دې سکرین په سترګه ګوري چې بس ښه دلته خو د 4-5 کسان رالي وو، او دا چېرته زما خیال دی اوزګار مزګار خلک دي، بس راغلي دي. او دا چې دا کم ناست دي دا د بدر مینوال، دا هم چېرته اوزګار خیل دي، بس راغلي دي. دا یو مزدار نه دی، خو یو استعاره وه. اب بیا چېرته پیدا شي څوک به یې چې داسې راشي چې د بدر صاحب په شانتې کار وکړي، یا څوک داسې به جوړ شي چې دومره زیات کار وکړي. لکه دا یې د تعریف لپاره صرف دومره وینا پکار ده چې وہ جنہوں نے 900 یا 1000 فلمیں کی، سوچتا مور راوڑے. وہ جو آخری دم تک کیمرے کے سامنے رہے، سوچتا مور راوڑے. اور وہ جو جنہوں نے ایکٹنگ کو پہلی دفعہ پشتو میں ڈائلاگ بولا گیا، اور پختو جبہ کی اول ډایلاګ ویلې شو، تاسو سوچ وکئ دا نن چې موږ تاسو اصطلاحاً ایکټینګ کوو که نه، موږ یو ټایمینګ جوړ کړی چې موږ ایکټران یو، دا کوو دا کوو. موږ د بدر صاحب د جادو نه نشو وتی. بدر صاحب سره صرف یو معامله وه. کیسر صاحب ناست دی، چونکې دی ډایرکټر دی او ټیکنیکل سړی دی، زما دې خبره باندې ضرور پوه شي، او ما سره به په دې اختلاف هم نه کوي. او هغه دا وه چې بدر صاحب ته په سټارټ کې، په ایمیجټ سټارټ کې 15-16 ډایرکټرز ملاو شو، او دا د هغه خوش قسمتي وه. او وروستو پوره د ریسټ آف ټایم کې د هغه بدقسمتي وه چې هغه سره ښه ډایرکټر، او دا سړی بغیر د ډایرکټره چلېدلی دی. زموږ د خیبر پښتونخوا د دې نه مخکې به زه د دې پروګرام په حواله خبره وکړم، دا د هغې حصه ده، بیا وروسته تاسو ته چې دا پروګرام بهترین ارګنایز شوی دی. د حاجي صاحب چې کومه ګیله وکړله، دې کې زما یو مسله دا هم ده چې مثلا موږ ټریبیوټ ورکوو که نه، نن یو کال کې یو ورځ راغونډ شوي وو، څومره به ښه وه چې وصال خال دا ټپه ویله او دلته میوزیک وی. مونږ خو دلته مطلب اوس یعنی بدر صاحب څه اوس خو لا نه ډو پرون که نه چې مونږ ناست یو فاتحه ده درېیمه ده، مطلب مونږ هغې له ټریبیوټ ورکوو. تاسو دنیا کې وګورئ چې څومره ټریبیوټس کېږي، هغې کې میوزکس، د هغې سانګز، د هغې پیروډیز، د هغې کاپیز، د هغې ایکشن، د هغې میمکس ټول راځي ولا کار کوي. منګه هر کال د بدر صاحب پروګرام نه یو خفه شانتي پروګرام جوړ کړی نه، سړی داسې چې یار دا څه لکه بس خاموش ناست یو، 2 ډایلاګ شو، یو خبره شوه، بدر صاحب داسې کړو، بدر صاحب دا ټولو ته پته ده. اوس د پروګرام ډیزاین ارګنایز کولی، ارینجمنټ کولی چې پروګرام څنګه وکړو. نو زه حاجي صاحب ته دا وایم او تاسو ته هم دا وایم چې نیکسټ یر څنګه چې اجمل خان دی وایي چې موږ ته ویلو چې یار لږ ایثار شي، هغې کې زه ریکویسټ کوم خپل رور سید منیر صاحب ته چې پلیز د دې نه غټ پروګرام بل نشته، لږ ایثارېږئ. تاسو ته پته ده
دا څومره غټ اکټر و، دا څه ګپ نه دی بدر منیر جوړېدل. او یو خو پېښور کې زمونږ د آرټسټان ماشاءالله ښه ډېر دي، دې ته زما خاص دی چې پلیز که تاسو یې نه پېژنئ زه به در باندې وپېژنم. دا د پښتو فلمونو اول هیرو، دا د ضرور نه زیات فلمونه کړي وو، دا پراید آف پرفارمنس و، دی د دې نه غټ ایوارډ چې د هغې مستحق دی. نو اوس هم تاسو نه پېژنئ او نه راځئ، کورونو کې ناست یو خالي تماشه کوئ، نو بیا دا ټایټل ځان نه کوز کوي چې موږ اکټران یو. سپر سپریم سٹار غټ سٹار د ټولو نه بره، دا خو ډېر غټ ټایټل دی. زما خیال دی چې د دې نه بعد به هېچ چا سره نه وي اوس د موجوده لاټ کې انکلوډډ مای سیلف، زما سره نو د څه شي سوپر سټار دی؟ بدر منیر سوپر سټار دی. راشي دا ونازوئ، په زړونو کې چې څه خبرې دي د ده په باره کې وکئ، مړه به شئ، د حسرت په مرګ به مړه شئ، مه مرئ داسې. تاسو به راسره یئ او نور به داسې دوستان چې تاسو کې څوک پوهان دي کې به نو بیفور 2 میاشتې مخکې دا به ډیزاین کو په کاغذ باندې او د دې یو شکل به جوړ کړو. بیا په دې کې چې کوم انویټیشنز چاله ورکول دي هغه به موږ سپانسر کوو باقاعده. زه لاهور کې وم او الحمره کې د وحید مراد مرحوم سالګرا کلیزه وه، نو هلته ټول رایلي وو، زه هم بللی وم، زه لاړم. نو لکه څنګه دا کوریډور نه دی بهر دا کوڅه چې ده دې کې یو بینر لګولی و، ناست وو او پروګرام یې کولو. نو زه چې رالم نو ما ورته ویل چې اندر हॉल، وی جی हॉल नहीं दे रहे. نو ما ورته ویل چې کون नहीं दे रहा؟ वही जो रेजिडेंट डायरेक्टर है वो नहीं दे रहे. मैं उनसे ज़रा मेरी बात करवाएं. ای دا مې ویل چې د وحید مراد نه به اوس اردو کې غټ اکټر بلګي چې تا د هغه کتون کې په برنډه کې کېنولي دي. دا هال دی د څه دپاره؟ دې کې څه کوو؟ دې کې موږ دې هال کې څه کوو؟ دا څه دپاره جوړ دی؟ سیاست له، سیاسي جلسو له؟ نه، بلکل نه. د هغې دپاره ګراونډونه دي، هلته ځي هلته دا کارونه کوي. دا د کلچرل اکټیویټیز دپاره جوړ دی. محترم آصف خان صاحب ستاسو د لاسونو په پړکا کې ښې خبرې وشوې او جبګل صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې. احمد خان صاحب دا سندره ډېره ښه وویل او اختر منیر صاحب ډایلاګ ډېره ښه وویل. دې نه پس موږ ته څه پاتې دي؟ موږ خبره دا ده چې بدر صاحب ما ډېر ښه وخت تېر کړی دی. نو زه هم چې د بدر صاحب لپاره یو داسې دعا وکړئ چې الله یې وبخښي او په جنتونو کې ځای ورکړي. سره زمونږ د مورانو پلارانو ټولو الله دې وبخښي، الله دې وبخښي. بدر صاحب ډېر ښه سړی و او زه په خپل باره کې دا یم چې حیدر جوشي صاحب وایي یو ژوند چې د باد په شان تېر شو، یو ژوند چې د باد په شان تېر شو، څه مې یاد دی او څه مې هېر شو. ما نه ډېرې خبرې هېرې دي. مطلب دا دی چې دا د الله ډېره مهرباني ده چې خدای پاک ما ته ښه صحت، ښه عمر او تاسو غوندې ښه دوستان او ښه ویورز راکړي دي. دا زما ډېره خوشقسمتي ده. زما کولیګز چې کوم دي یا خو نشته په دې دنیا کې او چې کوم ژوندي دي هغه ډېر مصطفی قریشي ته وګوره، غلام محدین ته رازنګېدلي دي، هغوی غریبانان بوډاګان شوي دي. جبګل صاحب ډېرې خوږې خبرې وکړه. جبګل صاحب زما شاګرد هم دی او زمونږ کشر هم دی او ورور هم دی. راځو بدر صاحب باندې بیا چې ما هغه سره 50 کاله संगत हो. موږ ته به لاهور انډسټري کې خلق وی تم دونوں بھائی ہو، میں عام بھائی ہیں. ما د بدر صاحب ټول عمر ډېر عزت کړی دی، ډېر قدر کړی دی.
زه سن 60 کې 62 کې زه تللی وم 60 کې تللی وم 62 کې زه هم راتلم به ما اردو دپاره ډېر کوشش کړی زه د دلیپ کمار ډېر فین وم دلیپ کمار زما ډېر خوښ و خو ما ته چانس د بدر صاحب په وجه باندې چې پښتو فلمونه شروع شول او دا خوشقسمتي وه چې یوسف خان شیربانو ته یو زبردست آرټسټان میلاو شو نعمت صاحب به یادو بدر صاحب به یادو فضل صاحب به یادو کامیډین یاسمین خان صاحب به نه دا ټول ورته میلاو شو فلم هټ شو نو سټوډیو کې زما انټري ډېره زبردسته وه زه ډېر روب داس سره زما انټري شوي وه زه به هغه ګل محمد علي صاحب او ندیم صاحب دې خلکو سره وحید مراد دی سره به ناست وم کله خزان بهار ولینې فلم و دی بنو هلکانو د امان صاحب پکې هیرو دا شروع شو نو محمد علي صاحب ما ته وایي چې یار ته دا پښتو فلم کې کار ولې نه کوې ما به یار زه پښتو کې هغه ته مې ویل میں علي بھائی میں پښتو میں کیسے ډایلاګ بولوں گا پښتو کې خو د مینې ډایلاګ نشته دی او زه خو ډېر مینه ناک سړی یم زه خو عاشق ټایپ سړی یم ما خیر جی بدر صاحب ته ډېر ښه ټیم میلاو شو عزیز تبسم غوندې ډایرکټر یاسمین خان صاحب غوندې هیروین نعمت صاحب غوندې چې په دنیا کې هغه غوندې یو سړی نه دغه نشي پیدا کړی چې کوم نعمت زمونږ هیرو عجب ګل ټام کروز دی زمونږ ټام کروز ډېر زبردست پکچر دی او د بدر منیر صاحب خو ثاني نو پوه شو که نه ما هم چې دی چې فلم لاین ته رالم زه نو ما به جین مینه چولو فرټ فرټ اچولو دا زما انټري وه ما نے بولا اردو والا تپوس کولو وحید مراد او ندیم یار یہ جین کہاں سے لیا ہے او په ایمان چې ما به لونډې نه راوړل او اچول به وایي ته یو نوی شی و که نه زه خو په جین پوهېدم ځکه ما د بچپن نه دلیپ کمار صاحب او ګیری کوپر یو ایکټر و ایکشن ایکټر و د هالیوډ هغه فلمونه ما ډېر کتل نو ما د هغه جین مین به اچولو هوسټر دغه به اچولو ډبل او بیلټ میډ نو ما به ځان ښه تیار بوتلو بدر صاحب سره زما 50 کاله داسې تېر شوي د هغه سادګي ایکټر خو هغه و مونږ د هغه په دې هم قدر کوو چې هی واز د فاونډر آف پښتو فلم هغه د پښتو فلمونو پلر و فاونډر و پیدایش هغه د وجه شو نو مونږ ته 8 کاله اردو والا کار نه لګو یار یہ کیا اردو بولے گا او مونږ خو یې دلیپ کمار شاګردان ما ته یو ځل ما مخامخ کړی کیمرې ته نو بیا بتاو خو نه بدر صاحب یوسف خان شیربانو کراچۍ کې ولګېدو سپر ډوپر هټ شو بدر منیر صاحب بدر شو نعمت صاحب نعمت شو یاسمین خان شو زه یو فلم و موسی خان ګل مکۍ جوړېدو رحیم ګل صاحب زموږ استاد و هغه شروع کړو نو کمال هیرو اخیستی و کمال کراچۍ کې تاسو کم دي که نه داسې مشران پکې کمال یاد دی چاته کمال صاحب پکې هیرو محمد صاحب رحیم ګل ته وایي یار وہ ہمارا دوست نہیں ہے پٹھان آصف خان اس کو یار ٹرائی کرو ہیرو لگتا ہے راوی غواړه زه هغه زمانه کې نوښار کې ما پټرول پمپ اخیستی او کې زه ناست وم نو ساقي صاحب رالو یار ته لاهور ته راورسوه یو فلم شروع کېږي ته پکې کار کې زه لاړم رحیم ګل صاحب سره ملاقات وشو رحیم ګل صاحب فرنګي لیکلو بینګ پټھان یعنی پښتونو تن تارارا د هغه اردو یو کتاب و زبردست او ډېر زبردست ټریمنډس بزنس هغه کړی او کتاب او فرنګي او یا د یعنی نمونه رانهیي دي دا فلمونه نو دغلته ساقي صاحب سره زما ملاقات څنګه شو فرنګي شوټنګ نوښار کې کېدو زه لاړم شوټینګ ته کتو ته زمونږ د کور د پاسه غرونه دي که نه دي نوښار بدرخې نو
شوټینګ کېدو داسې په غر ناست وم هلکانو جګړه جوړه کوي سره ما وړه کې اصف خان ورپاسه دا وخت دی ما ورجم کو لاړم وایي هغه هلکان د کلي خلک وو هلکانو ما په دې په کومه دا مېلمانه دي دا زمونږ تاسو مېلمنو سره جګړه کوئ هلته د مونږ نه هوښیار سره یو د انګریزانو زمانو دا دغه ولی دا وله را بهیږي آبشار غوندې ډېرې زبردستې اوبه دي پوره نوشهره کینټ ته انګریزانو زمانه کې سپلای کېدې نو چې ما دغه کړو نو شمبي مارا مخامخ ناسته وه او داسې هم داسې باډي ماډي مې ښه وه خوبصورت وم مزېدار وم هغې ما ته داسې وکتل چې دا هلک خو هیرو دی که نه چې زه ورسره بیا کېناستم لالا سودیر هم ناست و یار آپ تو ہیرو ہیں میں ہیرو بننے جا رہا ہوں میں ہیرو نہیں ہوں ابھی بنوں گا انشاءاللہ خیر ساقي صاحب سره ساقي صاحب ته پښتو ورته د پښتو 12 ژبې ورلې هغه سړي ته فرانچ او انګلیش او دا ټولې ساقي صاحب سره زما دوستي شوه خیر زه یو ورځ مري کې روان وم نو مري کې زه ټولو کې یعنی سوټډ بوټډ سړی وم هلک به وم زه ووایم نو چا به اواز کړو دا دلیپ کمار روان دی چا ویې لکه راج کپور دی چا بسې وي ما ته یو اواز رالو آصف چې ما وکتل نو ساقي صاحب دی ورسره یو ډېر ښایسته ځوان و ګونګریالې ویښتې و ما ورمنډه کړه هغه داسې هغه چرچ سره تاسو مري ته به لاړ یې چرچ سره خوا کې باغ کې زه ویې رالم وایي څنګه ته څنګه راغلی وی زمونږ کرکټ میچ دی فلم 11 او ډي سي 11 مري وایي دا هلک څوک دی یا دا محمد علي دی چراغ جل طرح کې کار کوي او نوی هیرو دی وایي ښه محمد علي صاحب سره زما دوستي شو هغه یار یو هفته به دلته یم زه یوازې یم ته زه راځه دغه شان محمد علي صاحب سره واقفیت پیدا شو هغه کلب کې و سنتوش صاحب راغلی و سبیا درپن او د نیر بابي واده شي او په دغه ورځو کې دا ما سره ټول ناست زه وي آی پي کې ناستم ساقي صاحب کېنولم دغه شان زما شروعات وشو زما انټروډکشن شو محمد علي بیا لاهور ته راغلو نو هغه ما ته ټلیګرام راکړو چې زه لاهور ته شفټ شم راځه ځکه هغه سره وویل چې کله آگ کا دریا شوټینګ ته تلو هل چل دا ډېر فلمونه سوات ته نو په ما به رالو زه یې ځان سره بوتلم زه د فلمونو نه او ډایرکټرانو نه ټولو نه ښه واقف وم ابراهیم ګل صاحب هغه فلم لغون درسته شو او هغه ګل صاحب د سټوډیو مالک دره خیبر شروع کړو چې دره خیبر شروع کړو الله دې وبخښي الله دې وبخښي ممتاز علي خان صاحب الله دې وبخښي الله دې ټول وبخښي زه رالم ګاډي نه کوشم نو رب نواز یو اکټر و ډېر ښایسته هلک و ما سره دره خیبر کې هیرو و هغه بنو هغه رالو سلام دعا وکړو یاره جي ډایرکټر ناست دی فلم شروع کوي او تا اخلي زه چې رالم نو هغه په بمپر ناست د سټوډیو زوړ جیپ ولاړ ولته په کاڼو ماڼو بمپر باندې ناست و په کول یې اچوي ښه نسوار یې اچولي و دومره ما چې هغه ته لاندې باندې وکتل که نه نو ما هغه رب نواز ته ما ویل چې یار زه به سوچ کوم بیا ما هغه خوښ نه شو ممتاز علي خان وایي د نسوار اچولي دی به څه ډایرکشن کوي مړه خو هغه دومره لیجنډ او دومره قابل ډایرکټر و عزیز تبسم نه بعد که څوک ډایرکټر و نو عزیز دغه ممتاز علي خان اوربل خانه بدوش دره خیبر انرو دغه هیټ فلمونه یو ورځ زه اقبال کشمیر یو دغه اقبال هغه بمبئی نه راغلی و هغه اقبال یوسف مونږ ټول ناست نو یار اس انڈسٹری میں کون ایسا ڈائریکٹر ہے جس نے 3 زبانوں میں فلمیں بنائی مانا میر ہوں بھائی یار پتہ نہیں ہے کوئی بات نہیں جاوید فاضل مناسب دان دلیپ ڈائریکٹر دا ټول مونږ تاش ماش کولو ایک گپ شپ لگेदो بھائی یار کوئی نہیں جاوید فاضل یہی تمہارا پٹھان ممتاز علی خان راکھا سپر ہٹ دلہن ایک رات کی سپر ہٹ در خیبر سپر ہٹ او نورو به هغه فلمونه جوړول او خبره د بدر صاحب کو کیسه لویږي مونږ ته ډېر داستان دی مونږ سره ما سره اردو کې بیا لږ ډېر کار ملاو شو پښتو کې پیسه راله ما ته نو ما یو فلم اناونس کو چې ما انګلینډ کې به جوړو پښتون په ولایت کې بدر صاحب ته مې ما تیاری غزو
बदर से भी लंदन के जो माया में माँ सर पैसे सब 50-60 लाख कागज 50 अरब हुए मैं लंदन के जोड़ू उनका तैयारी में आई का उस लंदन तर रवायूं जे उधर स्टूडियो तो लड़ मनो गुलनार बेगम साहब खुले दो बखी केशवर आपा खुले दो बखी ख्याल मोहम्मद साहब तो जो खुले जनवर की जमले अल्लाह जगत सेहत दे टोल ना सिनेमा थी यार ते इंग्लैंड सादिक साहब जो खुले वो बखी देर जबरदस्त शायर और नौखा सादिक से माँ तरा यार असफ खान तो लंदन तजीन पुख्तो लेने जो है मैं का खबर खुद सही होगा माँ जोड़ो लो काला धंधा गोरे लोग माँ सर इंग्लैंड यो पार्टनर मो ना कांग्रेस टाइप दा नु मगे माँ ते हाँ मैं यार ड्राइवर जो पास माँ फ्लाइट ते 30 तना माँ सर ते यू आग जमाना कर इंग्लैंड वीजा नो एंट्री हुआ नो माँ होते दा बदरी वरजी तो बदे की म्यूजिक सिंगर के सेस्ता सर माँ सर 30,000 जेब ये माँ रावी से मजा 30,000 दी वे बजता म्यूजिक कुछ वरदान जमाना गुनार देखले वो हम नाश्ता वा कम नाश्ता वा किश्वर आ खावंदानी मुठोर नाश्ता चमन के माँ पैसे वर के ड्राइवर जे पास माँ दा सादिक से के सटराव वेदा दा तचजे दर पर सेमर में जाना उधरे गले जाना ना उधरे गले दा मेहमानों को मेहमान तो माँ हुए माँ कैन यू सिंग दिस कैन दे यस व्हाई नॉट माँ बहुत लिप्स मूवमेंट हो लो आता चीज़ें दर पर से माँ आगा बागा पिक को खा दिल बुखार खड़े यो आगा दे ख्याल से गाना गम द जानान दे पम्बे कदो कलजी पनशो कलजी दमा बांधे पिक्चर इशू आगा बदर से तम पतो चढ़दा इज्जतदार सड़े दे माँ तुम इज्जत कई माँ चढ़े दानू मेरी जमा दे दम मुकाबला दा यासरी आगा वो नंबर 1 he was number 1